ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج یې روان دی. یقینا په ده باندې ډېر چې کوم برید شوی دی ډېر سیریس اټیک دی، د حالات کریټیکل دي. نو ډاکټرانو باندې زمونږ خپل هم ټول ملګري سنجیده ملګري ولاړ دي، هغه هم ګوري، هغه هم کیر کوي. د ولس نه هم د دعاګانو خواست دی چې هغه ډېرې ډېرې دعا ورته وکړي. د دوی جګړه شوې وه که په ده باندې برید شوی و؟ څه کیسه ده؟ نه په ده برید شوی دی. هر څوک چې د پښتنو دپاره کار کوي د هغې پر خلاف په دې ریاست کې همیشه یعنې یو پروپیګنډا هم شوې ده، یو ابهام هم د هغه متعلق پیدا شوی دی. نو دا جګړه ده ته وایي چې دوه کسان لاس سره واچوي. دا خو ډایرکټ کسان راغلي دي، برید یې کړی دی، پیستول هم وژنې، هغې نه کوتک هم داسې مضبوط چې په هغې باندې یعنې ډېر سخت ګزارونه کېدلی شي هغه موجود و. نو که دا بغیر پلینینګ یې خو نه دي شوي، دا خو کسان راغلي دي باقاعده دلته درېدلي دي، د دوی اټیک کړی. نو دا د اټیک دی، دا برید دی، دا شخړه نه ده. منظور، د هغه په حوالې سره پولیس حوالې سره څه خبره کېږي چې اف آی آر درج شوی دی او که نه؟ تقریبا زما په خیال سره دلته زکیم چې هغې پېښې هلته ګواه هم دی، اف آی آر خو شوی دی، دا موجود دی، خو د اف آی آر نه علاوه بیا نور هېڅ عمل او حرکت